هاي هاي اړنکیل د کشمیر نیلم ویلی اړنکیل ته راورسېدو. څه ډېر مزل پکې پیاده دی، څه ځای کې په لفټ کې راوړی د کیل نه اړنکیله پورې کیا دی. او چې رښتیا درته ووایم نو کله چې داسې زه ورکوټ یې شانتې وم، دونه ورکوټ یم نه، خو د سکول ټایمینګ به ورته ووایو. ته ورځه کیمره مخې ته کړم که نه. نو د سکول ورځې به غالبا وي چې زموږ په دوکان کې موږ یو ساده ټي وي لګولی او په هغه ټي وي باندې به موږ چې اکثره هم پي ټي وي نشنل کې به پښتو نشریات چې وو نو هغه هم پې لیدل اورېدل. نو سهار کې به چې زه وختي دوکان کولاو کوم د لیسې نه مخکې، نو هغې کې به چې تلاوت نه بعد به دا ښکلي ښکلي ځایونه پکې ښودل. نو په هغه عمر کې چې دی دا کیل اړنکیل ما پي ټي وي باندې کتلی او په زړه کې مې یو ارمان جوړ شوی چې د کیل اړنکیل داسې خوبصورت ځای نه دي، کله به غټ شم او دغه ځای ته به ځم. نو هیله بله د 2008 نه هم خبره کېږي 2024 څه 14 کاله بعد الله دا مقرره کړه چې دې خوا راشو. د ډېرو تحولاتو نه وروسته، ډېرو تغییراتو نه وروسته، ډېرو لاسته راوړنو نه وروسته هغه موږ چې دی د کوم ځای پورې د کیل پورې موږ دغه راډو کیرن ویلي پورې موږ په موټرسایکل باندې د پېښور نه کیرن ویلي پورې ما سره خو خپل تورغم دی او دوه ملګرو نور سره هم هونډې وې په هغې باندې رالو. او د هغې نه وروسته چې دی په کیرن ویلي کې موټرسایکل یې ودرولې او د هغې مین وجه دا وه چې یو خو ملګري ستړي شي، بل شپه موږ د شپې سفر نشو کړی، که د شپې لاړ نشو نو بیا به دغه شي ورځې به رانه خرابې شي او ځایونه به پاتې شي. نو په دې خاطر باندې چې دی موږ بس موټرسایکل یې هملته هوټل والا سره ودرولو، کیل ویلي ته په دغه کې رالو په کوسټر کې. کوسټر خو نه مړه بس جنت ټکټ هم اخیستی او په کلمو باندې زموږ د موټرسایکل نه ډېر خطرناک او بله دا وجه هم وه کیوں نہیں بھائی یہ دیکھو یہ بھائی بھی سب ہائکنگ کر کے اوپر آئے. نو هغه چې دی دا هلکان هم ټورسټان عزیز زهاره ZAZAHRA عزیز زهاره. हम सब्सक्राइब कर देंगे। क्यों नहीं? आपकी पिक्चर लगी हुई है, पिक्चर आपकी लगी हुई है, हाँ मेरा अपना आप पिक्चर. सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू، شکریہ، बहुत خوشی ہوئی. نو د هلکانو سره پکې میلاو شوم، چینل نوم داسې هغه چې ته پراپر ویلاګر دی او موږ خو چې دی بس دا کونټۍ مې هم رااخیستې ده. یو خو دا د هایکنګ دپاره ضروري، بل چې دی چې رښتیا خبره راته وکړم زه په لاره کې خوږ هم شوم په موټرسایکل باندې. نو د هغې وجه نه یم چې دا رااخیسته، دومره خوږ نه وم خو مطلب لږ لږ خوږ شوی، هسې ګرېدلی یم که نه په دې غرونو دې سر ته به اوسه پورې نه وی راختلی. نو رالو پکې دلته چکر هم راووهلو او اوس چې دلته به لفټ دی په چیر لفټ کې به د کیل ویلي نه یو سیند دی هغې نه دی راغلی او د هغې نه وروسته په غر کې چې دی ټریک یې جوړ کړی دی، بس دا کونټۍ به سره او په هغې کې به چې دی اړنکیله پورې راځي او اړنکیل دلته بس یو مقام دی خوبصورته شان دی. زه به تاسې باندې ګورم دا ښکلي ښکلي کورونه دي او ورکوټی میدان دی او ګر چاپېره ترېنه غر دی او دا یو ټوریزم سپاټ دی. نو خو خیر هغه ارمانونه چې کله پوره شي څه وایي، کله چې ارمان یې هغه ټایم کې هغه جدت ډېر سی وایي چې کاش دا به څنګه وي، دا به داسې کله چې پوره شي هغه مزه یې نه وي. البته بیا هم واقعي خبره ده چې نیلم ویلي ټوله کیل اړنکیل او کیرن ټوله ډېره ښکلې ده. او مرګچو څنګه چل دی؟ کیل ویلي م خوښه شوه که نه اړنکیل؟ دا ځای ښکلی دی که نه، مزه یې وکړه، ډېره ښه ویو ده. احمد خان دی، منیب دی، دا ورکوټ پکې ټول نه طلحه دی، دا غټ پکې ټول نه چې دی دا باز دی او شاته چې دویم نمبر ورکوټ دی هغه پکې نویدی دی او بس اړنکیل ته راختلي ملګري دي م ژوندي، ژوند دې م رواني او همدغسې د چکر یم آباد یو ښادي. ډېر یو مزدار او ښکلی ځای دی، د سور ځای دی، د سور څه وایي هسې هم دی چې رانه نوځي کیل ته چې رانه نوځي نو دوی لیکلي دي چې دا نیلم ویلي چې ده که نه ټوله دا کیل اړنکیل کیرن ویلي دا ټول چې دا په نیلم ویلي کې دي. وایي نیلم ویلي چې ده
وایي دا د جنت د حصو نه یوه حصه ده. نو سړی چې دا ښکلاوې وګوري څه ناڅه پې یقین راشي چې واقعا ښکلی ځای دی. هماغه دا نه چې بې ثاني دی یا لاساني چې ورته وایي که نه، مطلب چې ثاني نه لري. زمونږ نورستان چې دی هغه هم بد ځای نه دی، ښکلی ځای دی. د دې نه ډېر ښکلی، شاید ډېر ته نه ښکلی دی. هغه ان ایکسپلورډ دی، څوک تللی نه دي. دوی لارې جوړې کړي دي، فرصتونه یې جوړ کړي دي. اول دا چې دی لارې لا نشته، فرصتونه لا نشته. هر څه به انشاءالله الله یو په یو وکړي. تر هغې به خیر دی دا هم زمونږ ګاونډ دی، ګرځو را ګرځو به پکې چکرې به وهو. او چې کله خپل هر څه جوړ شو نو بیا به انشاءالله هلته هم ګرځو. دلته مونږ په موټرسایکلو باندې کرن ویلي پورې راغلي او انشاءالله چې که زه چېرته افغانستان ته لاړم نو دا مې 100 په 100 کې اراده ده چې زه به ځان ته ښه مزدار بایک هلته هم جوړوم او د ټول افغانستان به چې دی زه پکې ډېر ګرځېدلی یم. نورستان ته هم تللی یم، ټولو ځایونو ته تقریبا 40 ولایته یې برابر کړي دي. خو دا ټول به چې دی په موټرسایکل باندې بیا ایکسپلور کوم او بیا به یې دا ځل خو یې ځان دپاره نه تاسو باندې به هم چې دی قدم په قدم ګورم. خو دغه ځای چې دی مونږ ته لږ ګران هم تمام شو، مطلب ډېر زیات سفر هم مونږ په موټرسایکل باندې وکړو. خو خیر ایډونچر هم دی، یو ځای کې پکې ومخوایېدو زما موټرسایکل. خو بیا هم همدغسې همدغه اصل د چکر مزه یې. ایډونچر چې کوې ایډونچر وي همدا، ښویېږې به، غورځېږې به، خوږېږې به، واپس به جوړېږې، راپاسېږې به، شپه پکې راځي، ورځ لوږه تنده. نو د چکر اصل هدف همدی. او زما خیال دی چې دا ځل موږ ښه فل ایډونچر کړی. نو فرصت چې وي ځمکې ټولې د خدای دي، ځایونه ټول د خدای دي. چې فرصت درته یو ځای تللی شئ او کتی شئ، ځئ ګرځئ، مزې کوئ، چکرې وهئ. ژوند یوازې کار هم نه دی، ژوند یوازې زده کړې هم نه دي، ژوند یوازې پیسې هم نه دي، او ژوند یوازې په کور ناسته هم نه ده. کورنۍ ته هم وخت ورکول مهم وي، ملګرو ته هم وخت ورکول مهم وي، کار هم مهم وي، خو ورسره چکر هم مهم وي. دغسې انسان راشي لږ د ټولو ټینشنونو نه لرې او انجوای وکړي، د ژوند نه خوند واخلي. د چا خبره نوي نوي جامې واچوي، نوي نوي ډریسونه واچوي، نوي نوي ځایونه وګوري، نوي نوي خلک، نوي نوي کلتورونه او دغسې ښکلي ښکلي ځایونه وګوري. نو ژوند هله ښکلی شي او ژوند چې دی هله بیلنس وي او د ژوند هله مزه وي. که نه نو تش ساه چې ده که نه نو هغه ډېر مخلوقات د الله داسې دي چې ته ساه اخلي او ځای په ځای پراته وي. انسان باید هغسې نه وي. انسان د ساه اخیستو تر څنګ باید د هغې هغه څه ورته وایي د احسان بدله هم ادا کړي. باید وګورځي او الله په خپل په قرآن کې وایي چې داسې وګرځئ زما په ځمکه او زما قدرتونه وګورئ. نو دا ښکلا چې انسان وګوري نو ورته پته ولګي چې الله ذات به څومره ښکلی، چې دا دنیا یې دومره ښکلې جوړه کړې ده، دومره ښکلا یې ورکړې. نو مونږ راغلي، مونږ چکر یې وهو، ګرځو را ګرځو هم. او اوس د دې نه بعد زمونږ اراده چې ځو به توبټ ویلي ته او بیا کېدی شي چې رتیګلي ته هم لاړ شو. وخت ته به ګورو، فرصت ته به ګورو. د زور رخصتۍ دي، بې وخته هم رخصتي هم اخیستې ده. نو تاسو ته هم ښه فرصت غواړم، تاسو ته هم ښه چانسونه غواړم. الله یې درته ښه نه ښه چانسونه درکړي چې د دې نه ښه ځایونو کې وګرځئ، چکر یې ووهئ او د ژوند نه خوند واخلئ.